ورپسې بیا نیوټن راغی او هغه خبره لږه نوره هم خواږه کړه. نیوټن دا پوښتنه وکړه چې کله یو څیز په نیغه لاره او یو ځانګړي رفتار سره نه ځي نو په څه وجه؟ هغه د دې پوښتنې جواب داسې ورکړ: د هر څیز د رفتار بدلولو یا مخې بدلولو لپاره یو زور پکار وي. په لنډو ټکو کې د یو څیز په ولاستۍ کې د هر قسمه بدلون راوستلو لپاره د زور ضرورت پیښیږي. د مثال په توګه که ته یو غونډاري له دیکه ورکې او دا دیکه د غونډاري د رفتار په اړخ کې وي نو غونډاری به ګړندی کیږي، او که دیکه د غونډاري د رفتار په چپه وي نو غونډاری به په مزه کیږي. که غونډاری نه ګړندی کیږي او نه په مزه کیږي او صرف د رفتار مخه یې بدلیږي نو پوه شه چې دیکه نه د رفتار په اړخ کې ده او نه د رفتار په چپه ده، بلکې بیخي په ترس یعنی رفتار ته پرپنډیکولر ده. د دې زور کچمیچ د دوو څیزونو د ضرب نه راوځي، یعنی د ملټیپلیکیشن نه راوځي. یو دا چې په رفتار کې د وخت په یو وړه شیبه کې څومره بدلون راغلی دی دغې ته اکسلریشن وایي، او دویم دا چې د غونډاري ماس څومره دی. نو د ماس او د اکسلریشن د ملټیپلیکیشن نه یا د ضرب نه دغه زور یا دغه دیکه جوړیږي. د دې نه نیوټن ته پته ولګېده چې یو سیاره د لمر نه چاپیره ولې چورلي. راځئ چې د دې خبرو په رڼا کې په دې ځان پوهه کړو. خبره به لږه نوره هم اسانه کړو او داسې به وګڼو چې سیاره د لمر نه چاپیره په یوه غونډه منډه دایره کې چورلي او لمر د دغه دایرې بیخي په منځ کې دی. په دې انځور کې تاسو ګورئ چې د سیارې د رفتار مخه هر وخت بدلیږي او دا کار د زور نه بغیر نه کیږي، نو زور شتون لري. بله دا چې دا زور د رفتار په چپه یا د رفتار په اړخ کې نشي کیدی، ځکه چې د سیارې رفتار کې کمی زیاتې نه راځي او صرف مخه یې بدلیږي. د دې نه نیوټن ته اندازه وشوه چې دا زور په سیاره باندې لمر لګوي او خپل ځان پلو یې لګوي، یعنی لمر دا سیاره ځان پلو راکاږي. د دې معلوماتو په مټ چې د سیارې د رفتار مخه بدلیږي خو په رفتار کې کمی زیاتې نه راځي، نیوټن ته دا خبره معلومه شوه چې په سیارو باندې زور د لمر پلو لګي. ورپسې هغه دا معلومه کړه چې دا زور د لمر او سیارې ترمنځه د واټن یا د فاصلې سره څنګه کمیږي یا زیاتیږي. د دې معلوماتو لپاره نیوټن د کیپلر د دریم قانون نه مرسته واخیسته. د کیپلر دریم قانون دا ویلي چې د لمر نه چاپیره د سیارې په یو چورلک کې د لګیدونکي وخت او د سیارې د مدار په کچه کې یو ځانګړی تړون دی. که مدار لوی دی نو یو چورلک زیات وخت نیسي، او که مدار وړوکی دی نو په هغه حساب یو چورلک کم وخت نیسي. د دې ځانګړي تړون نه نیوټن پوه شو چې د لمر او سیارې ترمنځه دا زور د لمر او د سیارې ترمنځه د واټن یا فاصلې د دویم طاقت په اپوټه بدلیږي. په حسابي بڼه هغه دې قانون ته ورسېده. د کیپلر د دوو قانونونو په مټ نیوټن د لمر او سیارې ترمنځ د زور پته ولګوله. اوس به تاسو دا وایئ چې څه توره یې وکړه، ځکه چې دا خو کیپلر پخوا ویلي وو چې سیارې په دایرو کې د لمر نه چاپیره ګرځي، او دا چې د لمر او سیارې ترمنځه واټن د سیارې د یو چورلک په وخت پورې په یو ځانګړې توګه تړلی دی. او نیوټن هم وایي. بس دومره ده چې نیوټن دا خبره کوي چې دا دواړه خبرې ځکه کیږي چې لمر په سیارو باندې خپل ځان پلو یو زور لګوي، نو ځکه سیارې په دایرو کې ګرځي. او بله دا
چې دا زور د سیارې او لمر ترمنځه د واټن د دویم طاقت په پوټه بدلیږي. نو ځکه د سیارې د یو چورلک د وخت او د سیارې د مدار د کچې ترمنځ یو ځانګړی تړون دی. نو تاسو به دا وایئ چې کپلر کومې خبرې کړې وي، هماغه خبرې نیوټن بیا په بدله بڼه وکړې. نو نوې خبره پکې څه ده؟ نوې خبره دا ده، د نیوټن په وخت کې دا خبره معلومه وه چې سپوږمۍ هم د مځکې نه چاپېره چورلي. د دې د پاسه دا هم معلومه وه چې د مشتري نومې سیارې نه چاپېره د هغې خپلې سپوږمۍ چورلي. نیوټن د دې نه اندازه ولګوله چې مځکه په سپوږمۍ او مشتري په خپلو سپوږمۍ هماغسې زور لګوي لکه څنګه چې لمر په سیارو لګوي. په هر ورځني ژوند کې هغه لیدل چې د لاسه پریوتي څیزونه ځمکې ته غورځېږي، نو خامخا به مځکه په هر یو څیز زور لګوي. د ځمکې دا زور د پخوا نه د ګریویټیشن په نوم پیژندل کېده. هغه وویل کېدی شي چې کوم زور ځمکه په ځمکني څیزونو لګوي هماغسې زور په سپوږمۍ هم لګوي. خو نیوټن په دې ځای ایثار نشو او نور ورپسې مخکې لاړو او د زور دا خبره یې ټول جندون ته یا یونیورس ته وغځوله. هغه وویل چې په جندون کې هر یو څیز هر بل څیز ځان ته راکاږي او دا زور د دواړو څیزونو ترمنځه د واټن سره بدلیږي او د دواړو څیزونو د ماسونو سره هم بدلیږي او دغسې هغه د ګریویټیشن قانون معلوم کو. راځئ چې یو خوندور حساب کتاب وکړو. د لاسه پریوتي څیزونه ځمکې ته غورځېږي او دا ځکه چې ځمکه ورباندې زور لګوي. سپوږمۍ د ځمکې نه چاپېره تاویږي او دا ځکه چې ځمکه ورباندې زور لګوي. که د نیوټن دا خبره سمه ده چې د لاسه په پریوتي څیز او په سپوږمۍ لګېدلي زورونه په خټه یو دي، یعنی د ګریویټي زورونه دي، نو بیا پکار ده چې سپوږمۍ هم هغسې ځمکې ته راپریوځي لکه څنګه چې د لاسه پریوتی څیز ځمکې ته راپریوځي. موږ ته د ګالیلیو د وخته دا پته ده چې د لاسه پریوتی یو څیز په یو سکند کې 14 فوټه لاندې ځي. په دغه انځور کې تاسو وینئ چې د مځکې په مخ څیزونه مځکې ته راپریوځي او دې غورځېدو کې په یو سکند کې د خپل اولني ځایګي نه 14 فوټه لرې ځي. د ځمکې په مخ څیزونه د ځمکې د مرکز نه 4000 میله لرې دي او سپوږمۍ د ځمکې د مرکز نه 240,000 میله لرې ده، یعنی سپوږمۍ 15 ځله زیاته لرې ده. د دې مطلب دا شو چې که د نیوټن د ګریویټي قانون سم دی، نو د سپوږمۍ هومره لرې پرته ماڼه باندې به د ځمکې زور 6,400 ځله زیات کمزوری وي یا 3,600 ځله زیات کمزوری وي او دغسې په یو سکند کې به د خپل اولني ځای نه د انچۍ په 20 حصه لاندې راپریوځي. اوس موږ ته دا پته ده چې سپوږمۍ څومره لرې ده، مدار یې څومره لوی دی او په یو چورلک کې څومره وخت نیسي، 1 میاشت وخت نیسي. د دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې سپوږمۍ په یو سکند کې څومره مزل کوي او بیا دا پته لګولی شو چې په دغه مزل کې سپوږمۍ د خپلې نیغې لارې نه څومره لاندې راغلې ده. د دې حساب کتاب نه په اسانه دا معلومه شي چې سپوږمۍ د خپلې نیغې لیکې نه په یو سکند کې د انچۍ په 20 حصه لاندې ځي. د دې نه دا معلومه شوه چې نیوټن په سمه لار روان و. د سپوږمۍ د یو چورلک وخت او د سپوږمۍ د ځمکې نه فاصله د یو داسې پیښې سره وتړل شو چې د ځمکې په مخ کېږي، یعنی د ځمکې په مخ د راپریوتونکو څیزونو پیښه.